سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. تحریک طالبان پاکستان چې د افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري او پخوا به د طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدل ښکاري چې اوس یې هم یارانه هماغسې روانه ده. وروسته له هغې چې یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر خپور کړ چې ګیني ملا هیبت الله پاکستان کې جګړه حرامه بللې، اوس تازه ټي اعلامیه ورکړې ده او یاده ادعا یې رد کړې ده. ټي وایي د انګریز په لاس جوړ شوی پاکستان پر ضد زموږ جهاد دوام لري. تحریک طالبان پاکستان ټي په یوې اعلامیې کې ویلي چې د اسلامی امارت دفاع وزارت سرپرست مولوي یعقوب مجاهد تر وینا وروسته غلام رسنیو داسې تعبیر کړی دی چې ګواکې شیخ هیبت الله په پاکستان کې جهاد حرام بللی دی. تحریک طالبان پاکستان ویلي چې اوس د اسلامی امارت ویان وضاحت ورکړی چې شیخ هیبت الله داسې کوم فرمان نه دی صادر کړی او زیاته کړې ده زموږ روان جهاد او مبارزه د انګلیس په لاس د جوړ شوي غلام پوځ څخه د خپلې خاورې د آزادولو لپاره دی. یا تحریک ویلي چې ملا هیبت الله د دوی امیر هم دی او دوی په افغانستان کې یو آزاد خپلواک او پیاوړی اسلامي نظام غواړي، ځکه خو د افغان طالبانو ملاتړ کوي. تحریک طالبان پاکستان زیاته کړې چې افغانان د پاکستان په روان جهاد کې د مسلح ګډون خوښ نه کوي او دوی خپله کولی شي چې په یوازې ځان پاکستاني پوځ په ګونډو کړي. خلک وایي طالبان یا د فتوا ځکه ورکړې ده چې ځان د پاکستان او نړۍ له ملامتۍ خلاص کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو سره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ او د داسې تازه پر وخت دقیق خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.